سلامونه زما درنو خوږو او زړه ته رانږدې زده کوونکو، هیله ده چې ټول به جوړ روغ یاستئ. دا د بیا هم قدیر الله شیرزوی له تاسو سره یو ځای په ټولګي کې حاضر شوی یم او هیله ده چې تاسو به هم خپل کتابونه، کتابچې، قلمونه ټول له ځان سره لرئ. سمه ده؟ او زه په دې ډاډه یم چې تاسو به کورنۍ دندې هم ترسره کړې وي او انشاءالله ځکه چې تاسو ډېر ښه زده کوونکي یاستئ. نو ما په تیرو درسونو کې په څه شي خبرې کړې وې؟ څوک به ماته ووایي؟ آفرین، په رقو باندې مې خبرې کړې وې چې څنګه د ضرورت رقه لیکو یا څنګه د ناروغي رقه لیکو. موږ تاسو په دې باندې خبرې وکړې او څو دانې نقطې مو چې یعنې څه نظرونه یا کوم څیزونه باید په رقو کې موجود وي هغه مو هم خبرې وکړې. نو څوک به ماته ووایي چې څو دانې توکي وو یا څو دانې څیزونه وو چې هغه باید په رقه کې موجود وي؟ یو به یې راته وایاستئ. آفرین، زنده باد. عنوان اولنی چې و عنوان باید زموږ د رقې وي، مثلا د ناروغۍ رقه او یا هم ضروري رقه. زنده باد. دوهم، آفرین، هغه شخص چې موږ ورته رقه لیږو هغه باید څنګه وي؟ مشخص وي. مثلا ته استاد ته لیږي، ښوونکي ته او یا هم مدیر صاحب ته، سرښوونکي، هر چا ته چې لیږي هغه لیږونکی شخص باید څوک چې لولي مشخص وي. آفرین. ښه، بل ته راته ووایه. آفرین، شروع، پیل، آغاز. څنګه باید آغاز وشي؟ آفرین، په خپل نوم، د پلار نوم او ټولګی به ذکر شي. نو بیا به موږ ته چې وکړو پیل. څلورم به څوک راته ووایي؟ آفرین، څلورم به چی شي؟ علت به ووایو. چې به ووایو؟ علت، چې ته ولې نه ځې چیرته؟ ښوونځي ته. مثلا ضروري کار لري او یا هم ناروغه. کله مو چې علت وویلې نو بیا به پنځم څه شي؟ آفرین، غوښتنه. یعنی غوښتنه دې اوس څه ده؟ غوښتنه به مې دا وي چې باید ناسوب ونه ګڼل شم، یعنی غیر حاضر نشم. دای بل توکي و چې باید په رقه کې راشي. بل شپږم، آفرین، پای. بل پای و موږ ویلي و چې په ډېر احترام، په درناوي، په خورا درنښت، په ډېره مینه. نو دا ټول کلمې دي، یوه کلمه به ترې انتخاب کوي او به یې لیکئ. اووم به څه شي؟ آفرین، نیټه. زنده باد. اووم به نیټه شي. هغه ورځ چې ته ښوونځي ته نه ځې هغه نیټه باید په رقه کې ولیکل شي، هم یې ورځ، هم کال او هم میاشت. آفرین. او اتم څه شی و؟ لاسلیک به وکړې. ته به خپل لاسلیک وکړې او بیا به د خیره سره رقه بنده شي او وبیلیږي. زنده باد. آفرین. نو اوس هر چا چې رقې لیکلې هغه ته زما لخوا 5 اضافي نمرې. سمه ده؟ ښه، بل دا دی چې دغه رقې چې تاسو لیکلې له خپل ورور، خور، پلار، هر څوک چې وي هغوی سره یې څنګه کوي؟ شریکې کوي. وګورئ او هغوی ته ووایي چې ما دا رقه لیکلې آیا صحیح ده او که غلطه. چا چې نه وي لیکلې لطفا ویې لیکئ، که نه بیا زه خفه کېږم او ستاسې نمرې به هم بیا کمې شي. سمه ده؟ ښه، نو راځو د پښتو کتاب به در سره وي. د څوم ټولګي؟ د دویم ټولګي کتاب باید در سره وي. نو څومه صفحه باید موږ تاسو نن ولو؟ 18مه صفحه. په تیر درس کې موږ تاسو چې ویلي وو؟ آفرین، د ښه زده کوونکي په هکله مو خبرې کړې وې او ډېر زیات انځورونه مو کتلي وو. ډېرو زیاتو انځورونو باندې مو خبرې کړې وې. مثلا په دې انځور باندې مو خبرې کړې وې چې ښه زده کوونکی هغه څوک دی چې هغه لوبې کوي، یو بل سره جنجال او چې جنګ نه کوي. بل مو ویلي وو چې ښه زده کوونکی به څوک وي؟ ښه زده کوونکی به هغه څوک وي چې هغه په خپل وخت سره چې کوي؟ درس وایي. وګورئ د دې ښاغلی انځور مو په تیر درس کې هم ښودلی وو او خبرې مو کړې وې چې دا هر ټول درسي توکي، قلم، کتابچه، کتابونه ټول له ځانه سره لري. دا خبره مو کړې وه. او بل مو هم ویلي وو چې دغه زده کوونکي چې په دې ټولګي کې شته دی دوی څه کوي؟ آفرین، دوی نو څه کوي؟ دوی په منظم شکل په خپل ټولګي کې ناستي، شور جنجال نه کوي. هر څوک په خپل میز او چوکۍ باندې څنګه دي؟ ناست وي. همدارنګه په دې انځور مو هم خبرې کړې وي چې نجونې دي په خپل ټولګي کې په منظم شکل ناستي. مهمه نه ده چې دوی په اتاق کې وي، بیرون وي، په خیمه کې وي، خو باید درسونو ته حاضر وي.
او همدارنګه دغه څو انځورونه هم و چې ښاغلی څه کوي خپل درس ولي مطالعه کوي او دغه نجونې یو ځای په لاره ځي. معنا دا ده چې که تاسو ښوونځي ته ځئ باید له خپلو کلیوالو سره همزولو سره ټولګیوالو سره یا کوم ټولګیوال هم نه وي باید چې نورو په ټولګیو کې وي یو ځای ورسره لاړ شي چې ستاسو لاره وي. همدارنګه مو ویلي وو چې زده کوونکی ښه زده کوونکی هغه څوک دی چې هغه منظم وي تل خپل لباس کالي جامې څنګه وي پاکې ساتي او منظم شکل باندې ځي راځي ودرېږي. سمه ده؟ ګلونو زده کوونکو دا چې تاسو سره به کتاب وي نو دلته به موږ تاسو دا ځل زه به دا متن ولم او به ګورو چې ښه زده کوونکی څوک دی په کتاب کې موږ تاسو ته څه لیکل شوي له هغې نه وروسته به بیا هم ورباندې خبرې کوو او یو څو کلمې دي د هغوی معنا به هم پیدا کوو. تاسو مو اوس کتاب راواخلئ 18 مخ ته ولاړ شئ زه یې لولم تاسو به خپلو کتابونو ته متوجه اوسئ او ورته ګورئ به اماده یاستئ؟ آفرین. څو مخ دی؟ 18 مخ دی. عنوان زموږ تاسو د درس څه دی؟ ښه زده کوونکی. سمه ده؟ ښه زده کوونکی. زه یې لولم تاسو غوږ شئ. ښه زده کوونکی سهار وختي له خوبه پاڅېږي. یو خاصیت یو عادت خو دا دی د چا د ښه زده کوونکي چې هغه سهار وختي څنګه کیږي له خوبه پاڅېږي داسې نه چې د خانانو په څیر په 9-10 بجې پاڅېږي چې بیا به مو ورځ څنګه وي ګډوډه وي بیا به په دې نه پوهېږي چې زه ډوډۍ څه وخت وخورم د سهار ناری څه وخت وخورم. نه ښه خلک یا ښه زده کوونکي هغه څوک دي چې په څو بجې پاڅېږي سهار د خپل وخت مهالویش سره سم په خپل وخت پاڅېږي داسې نه چې کله په 8 کله په 9 کله په 10. نه کله چې ته دا کار کوې نو بیا ته ښه زده کوونکی نه نو له ټولو نه ښه خبر دا ده چې باید سهار وخته پاڅېږي. دا یوازینی اول عادت دی. دوهم وګورئ لومړی خپله بستره ټولوي خپل جای ټولوي هغه ځای به توشک بالښت کمپل چې ته یې لرې هغه باید څنګه کي ټول کی. نو اوس داسې نه چې عموما مونږ وایو چې زما خورکۍ یا مورجانه به زما ځای ټولوي ښه ده ته یې ټول که ته خپل ځای جوړ که په دې کې خو څه خبره نشته. ځینې زده کوونکي ما لیدلي چې هغوی کله پاڅېږي نو بالښت کمبل یا توشک په لغته ډېر زده کوونکي څنګه دي همداسې دي صرف په لغته وهي او بیا څه کوي منډې وهي وایي چې ځای مې ټول که. نه ځای به هغه وخت ټولوي چې په خپل ځای کې باید اوسېږي. بل بیا مور او پلار ته سلام اچوي کله چې پاڅېدې داسې نه چې الله ما ته چای راوړئ هله ما ته دا شی راوړئ هله ناوخته ده هله. نه په منظم شکل کله چې ته وخته پاڅېږې کله چې د مخ و لاس ومینځل بستره دې ټوله کړه لاړې چې دې وکړه مور و پلار ته دې سلام واچو او بیا چې کوي تمرین کوي سپورت کوي. سپورت چې ته وایي تمرین کول ورزش کول دا به هم ښه وي چې سړی وکړي سهار منډه وهې یا که کلب ته ځئ یا مثلا پټوی ته وځئ دا به ټول ښه وي. بیا ښه زده کوونکی خپل ځان او کالي پاک ساتي. تر ټولو ډېره زیاته مهمه خبر دا ده چې باید کالي ستا جامې که هغه د ښوونځي جامې وي که هغه په کور کې د اغوستلو جامې وي باید څنګه وي پاکې وي. که پاکې نه وي نو ډېر زیات خطرونه لري. مریض به وي خلک به درنه کرکه لري د خلکو به نه خوښېږي په ډېرو جنجالو به مو سر وي. نو ښه زده کوونکی هغه څوک دی چې خپل جامې کالي تل پاک ساتي نه یوه ورځ. سمه ده؟ او همدارنګه د سهار د ناري خوړلو څخه وروسته په خپل وخت ښوونځي ته ځي. که ته وخته پاڅېږې نو زه په دې ډاډه یم چې ته به په خپل وخت ښوونځي ته لاړ شې خو که ته ناوخته پاڅېږې نو ناوخته به ښوونځي ته ځې نو بیا به درته ښوونکی قهر وي چې ته ولې ناوخته رالې. نو ښه زده کوونکی هغه څوک دی چې کله سهار ناری وکړ له کورنۍ سره یو ځای نو بیا به چیرته ځي په خپل وخت ښوونځي ته ځي. په ښوونځي کې به د خپلو ملګرو سره ښه ناسته ولاړه کوي له ټولو سره به ښه روغبړ کوي له هغوی سره به ښې اړیکې ساتي له هغوی سره به جنګ او جنجال او بدې خبرې نه کوي ښې ټوکې ټکالې به کوي یو بل سره به کومک کوي همکاري به کوي قلم به ورته ورکوي کتابچه به کوي په درسونو کې به د یو بل سره
کومک او همکاري کوي. نو دا څوک دی؟ ښه زده کوونکی دی. او همدارنګه د ښوونکو او مشرانو درناوی به کوي. په ښوونځي کې یا بیرون د ښوونځي څخه هر چېرته چې ښوونکی وي د هغه څه به کوي؟ قدر به کوي، د هغه احترام به کوي او له هغه نه وروسته به څه کوي؟ مشران که هغه هر چېرته وي د هغوی باید څه وکړي؟ احترام وکړي. خپل درسونه په ټاکلي وخت سره لولي، درس به لولي، له مهالویش سره سم. ښه زده کوونکی د خپلو ملګرو د نومونو سره ځان اشنا کوي او هم ځان نورو ټولګیوالو ته ورپېژني. ته باید د ټولو ټولګیوالو نومونه زده کړي او خپل نوم ټولو ته څنګه کې ور وښیې. سمه ده ګلونو زده کوونکو، زه یو ځل بیا لولم بدون د تشریح نه، تاسو غوږ شئ چې متن څنګه ولولو. سمه ده؟ ښه زده کوونکی سهار وختي له خوبه پاڅېږي. لومړی خپله بستره ټولوي، بیا مور او پلار ته سلام اچوي او بیا سپورټ کوي. ښه زده کوونکی خپل ځان او کالي پاک ساتي. د سهار د ناري خوړلو څخه وروسته په خپل وخت ښوونځي ته ځي. په ښوونځي کې د خپلو ملګرو سره ښه ناسته ولاړه کوي. د ښوونکو او مشرانو درناوی کوي. خپل درسونه په ټاکلي وخت سره لولي. ښه زده کوونکی د خپلو ملګرو د نومونو سره ځان اشنا کوي او هم ځان نورو ټولګیوالو ته ورپېژني. سمه ده؟ ګلونو زده کوونکو، دلته زموږ تاسو سره یو څو دانې کلمې دي. زه به د هغو کلمو تاسو ته څه وکړم؟ معنا ولیکم. بیا به ستاسو کورنۍ دنده به څه وي؟ ستاسو کورنۍ دنده به دا وي چې همدغه کلمې به په جملو کې استعمال کوي، یعنی جملې به ورباندې څنګه کوي؟ جوړې کوي. راځئ، سپورټ معنا څه شی دی؟ سپورټ معنا تمرین. تمرین خو پیژنئ، صحیح ده؟ تمرین کول یا هم تمرین. ناسته ولاړه، ارتباط، اړیکې، صحیح ده؟ ډېرې معناوې لري. نو موږ به دلته ولیکو څه شی؟ اړیکې یا هم چلند. سمه ده؟ بل درناوی څه ته وایي؟ قدر او یا هم احترام. صحیح ده؟ او ټاکلی څه ته وایي؟ معلوم، مشخص. صحیح ده؟ معلوم یا هم ټاکلی وخت یعنی معلوم وخت. همدارنګه اشنا څه معنی؟ بلد. اشنا څه معنی؟ بلد. سپورټ تمرین، ناسته ولاړه اړیکې چلند او همدارنګه درناوی قدر احترام، ټاکلی معلوم، اشنا بلد. دا څلور کلمې 5 کلمې دي چې تاسو به په جملو کې څنګه کوي؟ معنا کوي، ولیکئ په جملو کې. او زه به بیا پوښتنه کوم په راتلونکي درس کې. نو ماته اجازت راکئ، په لوی رب مو سپارم.